شوی دی کنه د الله کتاب دی خلک د انګلیش کتابونو څومره خیال ساتي 200-250 روپۍ پې لګوي چې د بچي کتاب مې کال پورې خراب نه شي او نن زما د حقوق پیغمبر اسلام چې په 30 کالو کې مې دا قرآن پاک نازل شوی دا کتاب ته حلال شو دوستانو زمونږ د دې ویډیو د دې پروګرام مطلب او مقصد دا دی که نور حصاریږو دا قرآن پاک مونږ نه رالو په بورو کې بند کړي نو بیا رانه دا منګکورې خوري مګې رانه خوري کاري صاحب لږ ټایم راکوي چې څه به ویل غواړئ دا قرآن پاک چې کوم پراته دي په بوجو کې مدرسو کې هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړئ سلیم بھائی رانږدې شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو د سلیم بھائی او ستاسو د راتګ ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو په یو شارټ پیغام باندې دلته راغلی او د غر سر ته راوختئ نو ستاسو ډېره شکریه ادا کوو او پیغام خو به دغه ورکوو چې څومره مسلمانان دي اول دې په خپله د قرآن مجید قدر وکړي او دا قرآن مجید زړیږي نه خو صرف دونه شي چې قایت یې وخیږي چې دا دوباره مرمت شي که دوی په خپله نه مرمت کوي او داسې په نورو مدرسو کې جماعتونو کې قرآن مجیدونه داسې ضعیف پراته